بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ټاسک بر رائټ کلیک مینو ټاسک بر سیټینګ کې یو درس موږ تاسو ویلي. نن دویم درس وایو د ټاسک بر رائټ کلیک مینو دویم درس. تر دې چې پورې موږ تاسو پرون درس ویلي. دلته بل مولټیپل ډسپلی ده. مولټیپل ډسپلی مولټیپل خو دوه دانو ته وایي یا څو دانې ته وایي. مولټیپل څو دانې ډسپلی ښودونکې صفحې ته وایي. نو دا اوس غیر فعال د کار نه کوي ځکه مولټیپل ډسپلی موږ نه لرو. په یو کمپیوټر کې دوه دانې ډسپلی نشته موږ سره، په هغه باندې موږ تنظیمات وکړو. ځکه دا آپشن هغه وخت فعالیږي چې کله دوه کمپیوټر یا درې کمپیوټر یو بل سره په نیټورک کې سره وصلې د لاین په واسطه هلته یو دا فعالیږي. او بل دا ده چې کله دوه کمپیوټر سره وصلې ته ریموټ ډسټاپ وکړي. ریموټ ډسټاپ دې ته وایي په طور مثال د کمپیوټر مشکل لري، نو د ما کمپیوټر او د کمپیوټر د کیبل له طریقه یو بل سره وصل دي. دی وایي چې د ما کمپیوټر مشکل لري، زه دلته کوی سم ریموټ ډسټاپ وکم، د هغه د کمپیوټر ډسټاپ راواخلم دلته خپل ډسټاپ. د ما په کمپیوټر کې بیا دوه دانې ډسټاپ کېږي، یو د ما د خپل کمپیوټر ده یو د ده. نو هغه صورت کې دا فعالیږي. بیا دلته ښایي چې دا د دواړو ټاسک بر وښیي. ګوره آل ټاسک بر دواړه ټاسک بر وښیي که یو وښیي. نو هلته که دواړه وښیي هغه دواړه کوم ډسټاپونه چې راغلي دواړه دلته ټاسک برونه یې ښیي ماته د دواړو سکرین. او دلته بیا چې ده اوس خو کار نه کوي، هغه بیا نیټورک موضوع ده. بل راځو پیپل ده. دلته پیپل خلکو ته وایي که خلک شو کانټاکټس آن د ټاسک بر. چې کله د ارتباطي اپلیکیشنو سره مونږ بل چا سره په ارتباط کې وو، سکایپ ده که نه یا نور شیان دي، دلته چې کله په ارتباط کې یاستو او د هغوی میسیجان او دا شیان راځي بیا دا موږ ته ښیي. اول خو دا د هغه په اړه تنظیمات کوی سو. پیپل دلته بیخي شته ده نه، چې کله دا آن کې دلته ټاسک بر کې دلته ښیي دا دلته راغی. دې باندې کلیک وکړه دلته راځي دا خلک د ګیټ سټارټ. دې باندې کلیک وکړه دا شروع کېږي. د څه شی پیپل ده، سکایپ ده، میل ده. میل یا جیمیل څه ده که نه، د ایمیل په واسطه د ما خلکو سره به مې ارتباط دغه کمپیوټر سره وصلي یا د سکایپ په واسطه وصلې. د دې لپاره مونږ کوی چې تنظیمات جوړ کړو. دلته دا خو اپلیکیشنونه دي، دغه اپلیکیشنو په واسطه رابطه ټینګوی سو. پیپل کې ګوره هېڅوک هم نشته ځکه چې هېڅ چا سره د ما کانټاکټ نشته. اوس دلته تنظیمات کوو. چوز هاو منی کانټاکټس ټو شو. چې کله د ما خلکو سره کانټاکټ یي دلته سکایپ کې لکه سکایپ هغه د شان لکه د واتساپ کې چې موږ تاسو رابطه کوو نه دغسې ښیي. دلته په د لیست کې څو کسان وښیي، 3 کسان که 2 کسه. دلته چې په د لیست باندې کلیک وکړي دلته د خلکو 2 کسان دلته درته ښکاري، نور نه ښکاري. دلته ته تنظیمات کوی چې 100 کسه باید ښکاره سي. بل څه ده شو مای پیپل نوټیفیکیشن. چې کله دا انتخاب وي چې کله دا خلک تا ته یو میسیج ولیږي د دې نوټیفیکیشن هغه الارم دلته ښیي چې میسیج درته راغی که نه. نوټیفیکیشن ما تاسو ته مخکې دا خبرتیا ده که نه، په واتساپ کې هم تاسو ته خبرتیا راځي چې کله میسیج راسي هغې ته نوټیفیکیشن وایي. نو دلته هم هغه نوټیفیکیشن بیا ښیي. پلی ا ساوند وین مای پیپل نوټیفیکیشن ارایو. نو که دا چې کله انتخاب وي چې کله دغه نوټیفیکیشن راځي یو غږ باسي. ور واتساپ کې هم غږ باسي که نه، یو غږ وکړي. که دا انتخاب وي چې کله نوټیفیکیشن راځي غږ کوي، او که انتخاب نه وي بیا غږ نه کوي. بل دلته شو مای پیپل اپلیکیشن سجیشن. دغه سجیشن ما ته وښیه. دلته ګوره دلته سجیشن شته دی که نه، دا سجیشن دی، دا 3 دانې دا زه وایم ایسته که. بیا راځو دلته اپلیکیشن کې یو دا سجیشن دی، یو نور سجیشن کوم اپلیکیشن سجیشن چې راځي دلته ګوره ګیټ مور اپلیکیشن ان پلی سټور. هلته د ما ملګرو ته هم که کوم اپلیکیشن دا کوم اپلیکیشنونه سجیشن چې ورته راځي هغه هم ښیي، او ما ته چې راځي هغه هم ښیي. یعنی کوم د ما ملګرو ته کوم سجیشن چې راځي هغه هم ما ته دلته وښیه. او که دا انتخاب یې ښیي او که انتخاب نه یي بیا یې نه ښیي. اوس خو ځکه نتیجه نه ورکوي چې نورو سره د مونږ رابطه نشته، اوس رابطه قطع ده. اوس دلته څوک نشته چې دا ټول عملا مونږ او تاسو کتلی وای. دا په هغه صورت کې ده چې کله بل چا سره کانټاکټ یي وصل یو، او دا پیپل که دا آن آف کې بیا بیخي شته ده نه ټول لاړ. دې باندې خو پوه شئ انشاءالله. ګورئ دلته په ټاسک بر باندې کله کلیک وکړئ همدغه ټاسک بر دلته راځي. دا مونږ او تاسو دا اپشنونه وویلې. اوس بل سټارټ ده. سټارټ باندې چې کلیک وکړئ دغه سټارټ دغه څو اپشن دي دا وایي مونږ او تاسو.
اول چې دا شو مور ټایلز آن سٹارټ. ګورئ دلته ټاسک بر چې مونږ ټاسک بر سي ده دې کې تغیرات دلته په ټاسک بر کې تغیرات کېده. کوم تغیرات سره راته چیرته راته په ټاسک بر کې راته. اوس دا سٹارټ سي ده دا ټول تغیرات دلته سٹارټ منیو کې راځي. دلته په سٹارټ منیو کې تغیرات کوي. اول چې دا شو مور ټایلز آن سٹارټ. دلته تاسو وګورئ دلته نور اندازه اضافي هغه نشته خالیګه جای نسته. نو کدا څه کله انتخاب کوم دلته زوایم نور خالیګه اضافه دلته پیدا کې ګوره دومره اندازه خالیګه اضافه سو. او کدا ایسته کوم بیا دلته وګوره دا خالیګه بیا نشته کم ده. دا ور باندې کلیک وکړه دلته اضافه راځي. بل چې دا شو اپلیکیشن لیست ان سٹارټ منیو. اپلیکیشن لیست په سٹارټ منیو کې وخی دلته سٹارټ منیو کې راځه دا ګوره دا اپلیکیشن لیست ده دغه یو ښکاری ټول اپلیکیشنونه دلته ښکاری کنه دا یې لیست ده ګوره دلته ټول راځي. ستا په کمپیوټر کې څومره اپلیکیشنونه انسټال دلته موجود دي. زه وایم دا ایسته که چې کله آف سي بیا اپلیکیشن لیست دلته نه ښیي ستا اپلیکیشن لیست نه ښیي. ګوره دلته که بیا آل اپلیکیشن بیا داسې ورته راځي دې جنه بیا پیدا کوي چې کله نه خو هلته جای په جای نه ښیي. داسې کله بیا آن سي دلته اپلیکیشن لیست بیا درته ښکاري. بل چې دا شو ریسنټلی اډیټ اپلیکیشن APPS دا معنا اپلیکیشن ده یا APP سي راځي اپس اپلیکیشن. ریسنټلی اډیټ دا په نږدې وخت کې د ما په کمپیوټر کې سره راغلی ده یا ما په کمپیوټر کې انسټال کړی ده هغه راته وښیه دا نږدې وختونو کې. ګوره اوس دلته ښیي کوم یو دی دغه ریسنټلی اډیټ زاپیا دلته په اخر وخت کې یوازې زاپیا ما انسټال کړی ده کمپیوټر کې زاپیا راغلی ده. اوس که دا زه ایسته کمه دا دلته ګوره زاپیا هم نشته بیخي نه ښکاري. ریسنټلی اډیټ هغه آپشن هم بیخي لاړو نه ښکاري او دا څه کله انتخاب وي ریسنټلی اډیټ راځي. بل چې دا شو موست یوز اپلیکیشن وای هغه کوم اپلیکیشنونه چې ته په کمپیوټر کې ډېر استعمالوي د ما په کمپیوټر کې کوم اپلیکیشنونه چې ډېر استعمالیږي هغه هلته پاس وښیه موست یوز هغه اپلیکیشنونه ښیي چې ډېر استعمالیږي کمپیوټر کې. اوس آف دا اوس نه ښیي دلته شی ګوره دلته زه راځم دا آن کومه چې کله آن سو دلته راځو ورته ګورئ دا ریسنټلی اډیټ دا ګوره موست یوزډ ډېر استعمالیږي کوم یو دا ډېر استعمال شوی د ما په کمپیوټر کې. دغه اپلیکیشنونه دي چې ډېر پکې استعمال شوی د کمپیوټر کې. دا چې کله ریسنټلی اډیټ دا به میسته کو ګوره موست یوز دا استعمال شوی دا کیسته کې بیا موست یوز چې سو هغه هم لاړ دلته نه ښکاري. شو سجیشن اوکینشلی ان سٹارټ ګورئ دا څه کار کوي دا چې کله دلته په سٹارټ منیو کې کوم سجیشن راځي چې ته کله انټرنیټ سره وصل یا هغه کوم اپلیکیشنونه سجیشن راځي یا نور کوم سجیشن چې راځي دلته په سٹارټ کې تا ته ښیي دلته او چې کله دا بیا هغې آف وي بیا نه ښیي درته. دا په کوم صورت کې هغه صورت کې چې ستا کمپیوټر له انټرنیټ سره وصل وي که وصل نه وي بیا دا نتیجه نه ورکوي چې د دې که آف او که آن یوز سٹارټ فل سکرین. ګورئ اوس سٹارټ منیو څومره ښکاري دغه یو کونج کې ښکاري چې کله که دغه انتخاب وي دا آن وي دغه سٹارټ منیو فول سکرین ښکاري ټول سکرین ښکاره کوي. ګوره دلته دې باندې کلیک وکړه دلته راځو دا فول سکرین سو دلته ښکاري دې باندې بیرته کلیک وکړه ایسته سو فول سکرین او که دا ایسته کې بیا څومره راځي ګوره دلته راځي ټول سکرین نه نیسي. بل راځو شو ریسنټلی اوپن آیټم ان جمپ لیست آن سٹارټ اور د ټاسک بار ان فایل ایکسپلورر کویک اکسس دا څه کار کوي. ګورئ دا ډېر مهم آپشن ده دا در سره زده کړئ چې کله زه یو پروګرام خلاصوم یو برنامه خلاصوم یو عکس خلاصوم یو ویډیو پلی کوم هر یو داسې ګورم چې کله دا انتخاب وي په دوه ځایونو کې یو په ریسنټ کې او بل هم په فایل ایکسپلورر کې کویک اکسس کې دا راته ښکاري. کویک اکسس چیرته ده ګورئ دلته راسئ ګورئ دا کویک اکسس سوسو دا ظالم خان چیرته ورک ده ګوره دلته دا کویک اکسس دې باندې کلیک وکړه دلته ښکاري ګوره دا لاندې دا کوم شیان چې ما کتلي دي ټول دلته ښکاري یو دلته ماته ښکاره که او بل چېرته ده بل ریسنټ کې رن ته راځئ ریسنټ ورته لیکې
recent 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 دې باندې کلیک وکړه دلته اوکې ورته وایه دلته راځي کوم شیان چې ما پلی کړي دي یا ما کتلي دي ټول دلته راځي ګوره دلته ټول لیست راغلی دلته ما ته ښکاره کوي خو دا په کوم صورت کې په هغه صورت کې چې دلته دغه آن وي او که دا آف وي بیا هلته نه ښیي ګورو راځو چې اوس ریسنټ کې پاتې د هغه که نه ګوره چې نسته په ریسنټ کې لاړو له منځه لاړو او هلته دا نه ښیي خو د دې اصلي کار چیرته ده هدف د دې څه شی ده ښه ګورې په طور د مثال دا د ما کمپیوټر ده کمپیوټر مې خلاص پریښی ده دغه مولانا ته مې دلته ورسپارلی ده ده ته مې ویلې چې ته د ما په کمپیوټر کې به غرض نه کوې یا د ما په کمپیوټر کې یو چیرته یو فولډر کې شخصي شیان دي عکسونه دي ویډیوګان دي نور شیان دي شخصي شیان دي دا ته مه ګوره زه لاړم باندې او دلته دا ما آن کړی و دا مې چیک دا آن ګوره ریسنټ کې خو چې نسته که نه دلته وګوره ریسنټ کې چې هم نه ښکاري زه لاړم باندې بل چېرته لاړم بیخي دلته نه یم دا مولانا راغی د ما کمپیوټر کې ګوري ویډیوګان هم ګوري عکسونه او دا شیان ګوري زه چې کله بیرته راغلم دلته مې شیان خو به دې نه یې کتلی دی وایي یا ما نه ده کتلی دی وایي ما نه ده کتلی نو زه څنګه پوه شم چې آیا دی د ما په کمپیوټر کې شیان کتلي دي او که نه دي کتلي دا به زه څنګه پیدا کوم هلته ګورئ خو په شرط دا ده چې دلته د آپشن به آن وي ښه اوس آن ده ګورئ ریسنټ کې هم چې نسته خالی ده ما کمپیوټر دغسې د په لاس کې ورک دلته مې هغه مې ورته آن که ریسنټ کې مې ټول شیان دا مې ټول پاک کړه زه اوس وګورم چې دی رښتیا د ما په کمپیوټر کې شیان ګوري او که نه زه دا یې دلته راځي په طور د مثال دغه عکسونه دي دغه یو عکس ګوري دغه عکس یې وکته په مثال دلته راځي دغه بل عکس ده دا ګوري داسې بیا دې جنوزي بل چېرته ځي طور د مثال دلته یو دا هغه ده دا ده یو فایل ده دا خلاصوي دا هم ګوري اول دا یې چې وکته ذاتي دا یې بند کړه دا ټول شیان یې بند کړه کمپیوټر ما ته زه چې کله راغلم کمپیوټر دغسې حالت کې ده دلته وایم شیان دې کتلي دا وایي نه ما نه دي کتلي اوس زه څنګه پوه شم زه بیا راځم وینکي آر دلته ورته ریسنټ لیکم انټر کوم چې کله انټر وکړم ګوره کوم شیان چې دې کتلي دي ټول دلته ما ته ښکاري زه ورته وایم نه مولانا دا شیان دې کتلي دي ما په کمپیوټر کې ډرایو اف ته تللی یې دغه دوه عکسونه دې پکې کتلي دغه فولډر دې خلاص کړی ده او دغه فایل دې هم خلاص کړی ده تا کتلی ده دلته ما ته ښکاري کوم شیان چې تا خلاص کړي دي کتلي دي دلته ما ته ښکاري دا ټول دا شیان چې تا کتلي دي او که دا هغې آف وي دلته سټارټ ته راځو دا آف که اوس ریسنټ ته راسه ګوره ریسنټ کې چې نسته ګوره چې کله آف کې هغه ټول ځي ما په دغه شکل دلته کمپیوټر وسپاره دی اوس راځي دلته دا شیان ګوري ګوره دلته راغی همده فولډر ته دغه عکس یې وکته دا چې کله خلاص کړه دا یې بند کړه په مثال راځي دا بل عکس ګوري دا یې بند کړه راځي دلته دا بل ګوري په مثال دا ده دا ګوري دا یې بند کړه زه چې کله راسم زما دا شیان دې کتلي دی وایي نه نه مې دي کتلي زه راځم دلته دا انټر ته سره هغه ریسنټ ته راسم هېڅ هم نه ښکاري هېڅ هم نسته زه وایم والا رښتیا ده خو به نه یې کتلی نو دلته څه سو اصلي دلته دغه آپشن آف ده دا آپشن په سټارټ کې دلته دا آف ده داسې کله آن سي بیا ښکاري دې باندې خو پوه انشاءالله مشکل خو به نه ګورې بل څه ده چوز وچ فولډرز اپیر آن سټارټ و انتخاب کسې په سټارټ مینو کې کوم فولډر باید ښکار سي ګوره سټارټ مینو دلته نه ده ګوره دلته دا دوه فولډر دي ښه دا ګوره یو پکچر ده بل ډاکومنټ ده دا دوه فولډر دي دلته دا کوم فولډر دي ګوره دا فولډر دلته هم شته ښه دلته دغه دا ډاکومنټ ده ډاونلوډ موزیک پکچر ویډیو دا دغه فولډر دي دلته ور باندې کلیک وکړه زه وایم دغه ډاونلوډ هم هلته وښیه موزیک هم وښیه ویډیو هم وښیه دلته راځو ګوره نور هم اضافه سو دا ډاکومنټ ده دا ډاونلوډ سو دا موزیک ده دا پکچر ده دا ویډیو ده دلته ښکاري او که غواړې چې دلته یې دا انتخاب کړه او که غواړې چې نه یې بیا دا آف کړه دا ټول راواخله دا آف کړه بیا هغه چې نه ځي بیا ورکېږي اوس دلته نه ښکاري ټول لاړ پوه شو ورباندې مشکل خو به نه